سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې کیسه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل ده سره سبسکرایب کړئ. بوډۍ ښځې یو لاس له وطني چرګ راتاو کړی و، په بل لاس کې یو زنګ وهلې چاړه نیولې وه. د کور مخې ته لر بر کېدله چې په کوم مسلمان سړي حلال کړي. د یوې غټې ګیرې والا سړی یې ولیده، ورغږ یې کړ. هغه راغی، سلام یې واچوه. ښځې ورته وویل: زویه، دا چرګ راته حلال کړه. ګیره ور ترې چرګ واخیست، د پښو لاندې کړ، چاړه یې په لاس کې ونیوله. د لښتي په ژۍ یې څو وارې تېره راتېره کړه، نور یې د چرګ په ورمېږ ورکېښوده او الله اکبر یې پرې ووایه. ګیره ور وویل: دې څه خوړلي چې دومره وینه پکې ده؟ ښځه مسکی شوه، ویې ویل: حاجي محمد دې خدای وبخي، په خیرات کې وریجې ورپسې ډېرې پخې کړې وي، بیا ترې خلکو وړلې، ما هم ښه پرېمانه کور ته راوړې، وچې مې کړې او دا 6 میاشتې ښه په خوند وخوړې. ګیره ور وویل: اوس یې ولې حلالوې؟ بوډۍ ښځې وویل: اخ زویه، دا مې یو نازولی زوی دی، د 1 کال وشو عسکر دی، هغې ته مې ساتلی و، هغه نن له وظیفې راځي، ځکه یې ورته حلالوم. ښځې چرګ او چاړه واخیستل، کور ته را روانه شوه چې دا ویسي او سړي ته به د لاسونو مینځلو لپاره اوبه راوړي. خو شیخ وویل: زه هسې هم جومات ته ځم، ځان مه په عذابوه. مازدیګر و، اسمان څو رنګه خپل کړي وو. ښځې په ګاز ډبه پتیلۍ کېښوده او چرګ یې باندې کړ. ماښام تیاره خوره شوه، چرګ نور پوخ و. په کوڅه کې د امبولانس غږونه شول. ښځې وویل: خدایه خیر، بیا به د چا په کور غم وي. امبولانس د ښځې کور مخې ته ودرېد. ښځې ور منډه کړه. هغوی د دروازې ټک ټک ته پرېنښودل. څو کسانو یو تابوت له ګاډۍ راوویست، د ښځې پښو ته یې کېښوده. تابوت کې بل څوک نه، د همدې ښځې ځوان زوی پروت و. ښځې چیغې کړې، په تابوت ور پرېوت او د غم سندرې یې شروع کړې. ډېر خلک راټول شول. امبولانس والا وویل: دا کور ته را روان و، په لاره تر هګیو ویشتی. خلکو تابوت کور ته ننویست. ښځې تر نیمه شپې ژړل، تږې شوې وه. د اوبو ګیلاس پسې اشپزخانې ته لاړه. په ګاز ډبه یې پتیلۍ ته یې وکتل، تکه توره وه. سرپوښ یې ترې لرې کړ، منځ یې هم تک توره اوښتی و، هېڅ پکې نه و پاتې، یوازې څو سوځېدلي هډوکي یو د بل د پاسه پراته ول.